سلامونه او وخت بخیر. د الماني ژبې د زده کړې یو مهم درس. په جمله کې د اسم یا نوم حالتونه نومینټیف، اکوزیټیف، داتیف او ګینیټیف. دغو حالتونو کې د نوم اړونده کلمې لکه ضمیرونه او ارټیکلونه تغیر کوي. ضمیر یعنی د نوم پر ځای کارېدونکې کلمه، او که د ارټیکلونو په اړه معلومات نه لرئ زما یوټیوب ته راشئ او بشپړه ویډیو دلته لیدلی شئ. د دغو حالتونو په اړه ډېر لنډ مثالونه در سره شریکوم چې ستاسو ذهن کې په اسان ډول سره کینی. د بیلګې په توګه Das ist die Stift. دا قلم دی. دې حالت ته نومینټیف وایي ځکه یو فعل او یو نوم لري دغه جمله. او که زه ویم چې Ich habe den Stift، زه قلم لرم، د قلم او د لرلو فعل سربیره جمله کې چې ich هم اضافه شو یعنی زه، دغه حالت ته اکوزیټیف وایي. او که زه ویم چې ich gebe dir den Stift، یعنی زه دا قلم تاته درکوم، دې کې dia هم اضافه شوه، دغه حالت ته داتیف حالت وایي. ګورو چې د قلم ارټیکل دغو جملو کې داسې بدل شو. لومړی جمله کې dia، په اکوزیټیف کې den او په داتیف کې dem شو. له همدغو حالتونو یې لومړی درې ډېر مهم دي او په همدې ویډیو کې پرې خبرې کوو. راسره پاتې شئ. دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې له پښتو ګرامر سره هم بلد نه دي خو غواړي چې الماني ژبه زده کړي. په همدې خاطر له سختو تعریفونو تیریږم او همدارنګه د لوړې کچې ګرامر څخه او هڅه کوم چې په ساده ډول له تاسو سره په مثالونو کې دغه درس شریک کړم. راځئ چې له لومړي حالت یعنی نومینټیف څخه یې شروع کړو. د دې ویډیو لیدلو سره ستاسې ذهن کې کوم ډول جمله درځي؟ حتما دا جمله سړی منډه وهي. دا جمله ډیره اسانه او ساده ده ځکه چې فقط یو فاعل او یو فعل لري، یعنی سړی فاعل او منډه وهل فعل دی. په پښتو کې د فعل مصدري حالت په اخره کې لام راځي، لکه خوړل، څښل، تلل او داسې نور. همدغو کارونه ته چې سړی پرې ستړی کیږي او انرژي پې مصرفیږي فعلونه ویل کیږي. او هر کله چې دغه کارونه د کوم کس یا شي لخوا ترسره شي ترسره کوونکي ته یې فاعل وایي. نو هیله ده چې د فاعل په معنا باندې پوه شوي یاست او د فعل. د کارونو سربیره د شتون حالت او درلودل هم په فعلونو کې حسابیږي. راځو همدغه جمله چې مخکې مو ویل په ډویچ یا جرمني ژبه کې څیړو. Der Mann rennt. هوبهو همغسې لکه د پښتو مثال. Der Mann فاعل او rennt فعل دی. په دې جمله کې د من ارټیکل dia په خپل اصلي شکل لیکل شوی، تاسو ګورئ، او همدا حالت نومینټیف بلل کیږي، یعنی هیڅ تغییر رانغی په ارټیکل کې. د نومینټیف د پیژندلو بل اسانه طریقه دا ده چې په جمله کې باید د ویا او یعنی څوک او وس یعنی د څه شي پوښتنې حتما ځواب شي. لکه ویا غنټ، څوک منډه وهي؟ جواب معلوم دی، سړی منډه وهي. Der Mann rennt، سړی منډه وهي. نو پوښتنه ځواب شوه. یا باید په جمله کې د وس پوښتنه ځواب شي، لکه was ist das؟ دا څه شی دی؟ مثال لپاره das ist das Auto، دا موټر دی. دغه دواړو جملو کې موږ ولیدل چې د وس او ویا پوښتنې ځواب شوي او ځوابونو کې د سړي او موټر ارټیکلونه تغییر نشول، یعنی dia او das په خپل اصلي شکل ولیکل شول چې دې ته فاعلي یا نومینټیف حالت ویل کیږي. په نومینټیف کې هیڅ ارټیکل او ضمیر تغییر نه کوي، یعنی نه بدلیږي. zum Beispiel مثال لپاره der Mann geht، سړی ځي، die Frau geht، ښځه ځي. همدارنګه ویلی شو چې das Kind geht، ماشوم ځي. یا دې کې موږ ولیدل چې dia، دی او das په خپل شکل دی، یعنی هیڅ تغییر پکې رانغی. په فاعلي یا نومینټیف حالت کې غیر معین ارټیکلونه یا غیر مشخص ارټیکلونه هم په خپل ځای دي، لکه ein Mann geht، یو سړی ځي. مخکې مو ویل چې سړی ځي، اوس یو سړی ځي. eine Frau geht، یوه ښځه ځي. ein Kind geht، یو ماشوم ځي. ومولي چې تغییر پکې رانغی. منفي ارټیکلونه هم په دې اصلي بڼه دي، لکه kein Mann، keine Frau او kein Kind. یعنی
او ضمیرونه یا د نوم پر ځای چې کارېدونکي کمې کلمې دي هغه هم په اصلي بره دي په نومینټیو حالت کې، یعنې په فاعلي حالت کې کوم تغییر نه کوي. لکه ich gehe زه ځم، du gehst ته ځي، ihr geht هغه نارینه مطلب دی هغه ځي، sie geht یعنې مؤنث هغه ښځه ځي، es geht هغه خنثی شی فرض کړه ځي، wir gehen مونږ ځو، ihr gehen یعنې تاسو ځئ. همدارنګه sie gehen هغوی ځي یا sie gehen محترمانه لپاره تاسو ځئ، هېڅ تغییر پکې رانغی په ضمیرونو کې. نږدې ټول ضمیرونه او ارټیکلونه په نورو حالتونو کې تغییر کوي، خو په فاعلي یا نومینټیو حالت کې چې مونږ در سره څه ډول مخکې شریک کړل په همدې بڼه لیکل کېږي. د نومینټیو په اړه همدومره وپوهېږئ چې جمله کې فقط یو فعل او یو فاعل وي او د څه شي او یا د څوک پوښتنې پکې ځواب شي. دا نومینټیو دی. راځو دویم حالت یعنی اکوزټیو ته. اکوزټیو ته په پښتو کې مستقیم مفعولي حالت ویل کېږي. پوښتنه مو حتما ذهن کې همدا راځي چې مفعول لا څه شی دی. دا ویډیو ګورئ بیا پرې پوهېږئ. شیبه وړاندې موږ ویل چې د عمل اجرا کوونکی فاعل دی او عمل یا کار ته فعل وایي. ویډیو کې مو ولیدل چې عمل وهلو وهونکی فاعل دی او د چا پر مخ چې څپېړه لګېږي دې ته مفعول وایي. همدغه مفعولي حالت ته اکوزټیو وایي. اول مثال کې چې موږ اول ویل سړی منډه وهي، یو فاعل و او یو فعل و، نور څه پکې نه و. خو دې ویډیو کې یو کس اضافه شو او عمل پر هغه مستقیما اجرا شو. یعنی کله چې عمل په کوم کس یا شي مستقیما اجرا شي دغه حالت اکوزټیو حالت دی. راشي چې اوس همدغه مثال په دوج کې ولیکو. Der Junge schlägt den Mann. هلک سړی وهي. د یونګه ارټیکل دیا تغییر شوی نه دی ځکه هلک وهونکی یعنی فاعلي حالت یا نومینټیو حالت کې دی، هماغه دی یونګه دی. ورپسې شلیکټ فعل دی، خو دغه حالتونه له فعل سره کار نه لري اکوزټیو ذاتي، بلکې فعل د زمانو سره کار لري چې پخوا اوسنۍ یا راتلونکي زمانه کې فعلونه څه ډول تغییریږي، دا د زمانو کار دی. دې مثال کې د من ارټیکل بدل شو ځکه د من ارټیکل دی دی، خو دلته ځکه بدل شو چې سړی په مفعولي یا اکوزټیو حالت کې دی. په اکوزټیو کې یوازې د نارینه یعنی دی ارټیکل په دن بدلیږي او نو ټول ارټیکلونه د نومینټیو په څیر دي، فقط دی. همدارنګه د نارینه غیر معین ارټیکل عین په عینن بدلیږي او منفي ارټیکل په کاین چې دی هغه په کاینن بدلیږي. خو نو ټول ارټیکلونه دی او داس په خپل حالت دي، هغه په مشخص یا غیر مشخص کې دي. Ich وبخي ein Junge schlägt einen Mann. یو هلک یو سړی وهي. هلته معین ارټیکل و یعنی سړی، خو دلته نامعین ارټیکل دی، یو سړی یعنی یو سړی وهي. دلته د عین من پر ځای عینن من راغی ځکه چې سړی په مفعولي حالت کې دی او ضمیرونه یعنی د نوم پر ځای کارېدونکي کلمې هم اکوزټیو کې بدلیږي. لکه besuchst du mich، ته له ما سره وګوره. دلته د اخ پر ځای د مخ کلمه لیکل شوی ځکه داسې نشي ویل کېږي چې لکه ته له زه سره وګوره، نو مخ راغلی، مخ یعنی له ما سره. په همدې ترتیب ضمیرونه داسې بدلیږي، نور ضمیرونه لکه اخ پر ځای مخ راځي یعنی له ما سره یا ما باندې. همدارنګه دو یعنی ته په دخ بدلیږي یعنی ته یا په تا سره. همدارنګه ای هغه نارینه ارټیکل دی، هغه ضمیر دی، هغه په این باندې بدلیږي. او د زی یعنی هغه ښځینه هغه په خپل حالت لیکل کېږي، یعنی کوم تغییر پکې نه راځي. په ټول زی چې کوم دي موږ درې زیان لرو، هغه ټول په هماغه زی حالت کې لیکل کېږي په اکوزټیو کې. او اس چې دی یعنی د خنثی دپاره دا ضمیر هم نه بدلیږي، په خپل حالت دی. او د وی یعنی مونږ چې دی دا په اونز بدلیږي په اکوزټیو کې. او یا یعنی تاسو جمع په اویخ بدلیږي یعنی تاسو. او البته پښتو او الماني ګرامر له یو بل سره توپیر لري، نو امکان نه لري چې هر څه مکمل ترجمه شي، نو ښایي یوه جمله په بله کې څو معناوې ولري. اکوزټیو هغه حالت دی چې حرکتي فعلونه پکې نه راځي، لکه تلل، راتلل، سفر کول، الوتل او داسې نور، دې کې نه راځي اکوزټیو کې. او اوس راځو دریم حالت ته یعنی داتیو. مفعول خو مو وپېژنده، یعنی هغه کس چې ووهل شو مفعول دی
او همغه حالت اکوزټیف و. له داتیف سره لږ توپیر لري. هلته څپېړه چې و مستقیما د سړي په مخ ولګېده او عمل مستقیما په سړي ترسره شو. که چیرته عمل لومړی په بل شي یا په بل چا تاثیر وکړي او تر هغې وروسته په بل شي باندې یا بل شخص باندې تاثیر وکړي نو دې حالت ته داتیف وایي. دا ویډیو ګورئ بیا پوهېږئ. دا ویډیو د څه مودې وړاندې ده چې د ښې لوبې په سبب مې یو لوبغاړي ته تلیفون ډالۍ کړی و. د دې ویډیو لپاره پښتو کې زه داسې جمله فرض که لیکم: زه سړي ته تحفه ورکوم. دلته زما او د سړي ترمنځ تحفه اضافه شوه ځکه اکوزټیف کې څپېړه مستقیما د سړي په مخ ولګېده، خو دلته زما عمل لومړی په تحفه تاثیر کوي او بیا یې سړي ته ډالۍ کوم. دې مثال کې زه نومینټیف یعنی فاعل شوم، تحفه اکوزټیف شوه ځکه چې مستقیما پې تاثیر کوي، او سړی داتیف شو او تحفه ورکول چې دی دې ته فعل یا ورب وایي. ډویچ کې همدا جمله داسې لیکل کېږي: Ich gebe dem Mann das Geschenk. زه سړي ته تحفه ورکوم. Ich gebe dem Mann das Geschenk. زه سړي ته تحفه ورکوم. د کار اجرا کوونکی زه یم نو ich نومینټیف دی او په خپل حال دی ومولید، هېڅ تغییر پکې رانغی. یعنې د ich پر ځای نه میک راغی او نه میا. زما د عمل تاثیر مستقیما لومړی په تحفه تاثیر کوي، نو ځکه تحفه اکوزټیف شوه او دا چې اکوزټیف مونږ ویل چې تغییر نه کوي، په داس تغییر نه کوي، نو هماغه داس مونږ ولیکل شو، په خپل حال لیکل شوی داس ګشین. او په پای کې زما عمل چې د تحفې په واسطه په سړي یعنی لوبغاړي تاثیر کوي، دې ته غیر مستقیم تاثیر وای، نو سړی داتیف حالت کې شو. په همدې خاطر د دیامن پر ځای د من لیکل شوی. په داتیف کې درې واړه ارټیکلونه په دې ډول دي. مثال په ډول دی چې د نارینه په دیم باندې بدلیږي، دی د ښځینه ارټیکل دی په دیه بدلیږي، او داس چې دی د خنثی دا په دیم بدلیږي. نامعین ارټیکلونه مشخص ارټیکلونه هم په دې ډول راځي. اول چې د نارینه عین په عینم بدلیږي او د ښځینه ارټیکل چې دا په عین په عینه باندې بدلیږي، او همدارنګه خنثی عین په عینم بدلیږي. په داتیف کې ضمیرونه هم بدلیږي، لکه gib mir den Stift، ما ته قلم راکړه. gib mir den Stift، ما ته قلم راکړه. دلته وګورئ د ich پر ځای د میا کلمه راغلی ده، میا ضمیر راغلی دی، ځکه داسې نه ویل کېږي چې زه ته یعنې ich ته قلم راکړه. نو په همدې سبب ټول ضمیرونه په دې بڼه تغییر کوي چې در سره شریکوم. ich میا به بدلیږي، دو په دیه بدلیږي په داتیف کې، یا یعنې هغه هلک په ایم بدلیږي یعنې هغه ته یا په هغه، زی ښځینه په یا بدلیږي او اس هغه خنثی شی په ایم بدلیږي، ویا یعنې مونږ که ویو چې مونږ ته یا په مونږ باندې بیا اونز. همدارنګه یا تاسو جمع دا په اویخ بدلیږي، زی په اینن بدلیږي. الماني ژبه یوه له سختو ژبه ده ملګرو، زړه ورته مه تنګوئ. لږ تمرین کولو سره کیدای شي تاسې ډېره ښه زده کړئ او کوشش وکړئ چې د زده کړې ویډیوګانې بار بار وګورئ، ځکه په لومړي ځل له کلماتو سره تاسې اشنا کیږئ، په دویم ځل پرې پوهیږئ او په دریم او څلورم ځل بیا تاسې کولی شئ چې دغه کوم درس چې درکول کیږي دا په ښه ډول باندې زده کړئ. تر بیا بلې ویډیو، خدای په امان، ښه وخت. له هپي لایف سره له ژونده خوند واخلئ.